بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول بهار نه چې کوم راغلي مېلمانه دي، کوم دلته کې چې کوم مقامي مېلمانه دي، مېلمانه به ورته وایو ځکه چې داسې مشاعره راغلي دي، مېلمانه دي ټول له ستړي ماشي خیر الله سپارم. واخ نه نیسم غزل مطلع عرض کوم. زوړ غوندې غزل دی چې یو چې په تا پسې لمانه ځیګر ونوځي، یو چې په تا پسې لمانه ځیګر ونوځي، بل په هیچ چا پسې هم دا مګر ونوځي. مننه. او بیا مې ضمیر ځان له پخپله په مارې غلی شي، بیا مې ضمیر ځان له پخپله په مارې غلی شي، زما आवाज په ما کې مړ شي چې زر ونوځي. مننه. او ما په ګوګل کې خپل خود سره زړه په دې اخکیل کړو، ما په ګوګل کې خپل خود سره زړه په دې اخکیل کړو، ما په خپلو پسې چرته بهر ونوځي. مننه. او چې تل بیدار ساتي زما د کوم اوده وګړي همراز صاحب، چې تل بیدار ساتي زما د کوم اوده وګړي، زما د تورو نه د داسې هنر ونوځي. مننه. او چې بیا یې رستو زبادوي په احسانونو په ما، چې بیا یې رستو زبادوي په احسانونو په ما، د ستا په لاس ته خس زما له بسر ونوځي. او قناعت دومره چې په خپل صادر کې سر را پټ کړم. دریاب صاحب، قناعت دومره چې په خپل صادر کې سر را پټ کړم، قناعت دومره چې مې خپله صادر ونوځي. مننه. او په دې فراق کې ډېر کمال د حکاوت راشل شو، په دې فراق کې ډېر کمال د حکاوت راشل شو، بیا لرې نه ده چې فراق نه ګوهر ونوځي. ډېره مننه. مننه فراق صاحب.